سره جوړه تر پټه کرے بار لیونیا لانجه د بام سرونو جوړوي سبا اختر دی دا سره جوړه تر پټه کرے بار لیونیا لانجه د بام سرونو جوړوي سبا اختر دی یار می مسافر د غټ اختر ته هم رانغه دا چا ویل چې مړ شینو ژوندې ورله پاسي وینځمام په لیونی باندې د مال او سره تیرې بسم الله الرحمن الرحیم نن دا خبرونه موږ د وکاس ارمان ټي وي له طرف نه په حسندره کې را جوړه کړې ده په دې خبرونه کې موږ سره منظور تاثیر صاحب اور بهار تنها صاحب او انضمام نادان صاحب شرکت کوي زما نوم محمد سهیل دی زه د دې پروګرام ارګنایزر یم دا پروګرام زه د وکاس ارمان ټي وي د طرف نه ارګنایز کوم دا مشاعره ده دا مشاعرې ټایپ پروګرام دی او نن د اختر موقم ده پروګرام باقاعده آغاز د منظور تاثیر صاحب د دې شعر نه کوم چې دا سره جوړه ترې پټه کرے بار لیونیا دا سره جوړه ترې پټه کرے بار لیونیا لانجه په بام سرونو جوړوي سبا اختر دی نو دا شعر د دې موقع مناسبت سره منظور تاثیر صاحب پرون لیکلی دی او موږ نن وړاندې کو تاسو ته د دې چې کوم بقایا شعرونه دي هغه به تاسو ته د پروګرام په نوره حصه کې وړاندې کوي هغه موږ سره دی موږ د هغه ډېر مشکور یو کم شاعران چې موږ سره راغلي دي هغه هم ډېر مشکور یو او که ټیم موږ سره وو نو موږ به د شعر و شاعرۍ نه علاوه د دی د زندګۍ په حواله باندې هم څه خبرې اترې کوو نو زه غواړم چې د مشاعرې باقاعده آغاز د منظور تاثیر صاحب د شاعرۍ نه وکړو نو زه هغه ته خواست کوم چې هغه تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړي او تاسو د خپل شعرونو نه مستفید وفرمایي نو زه میک حواله کوم منظور تاثیر صاحب ته چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار د شعرونو په شکل کې تاسو ته وکړي نو جناب منظور تاثیر صاحب ډیره زیاته شکریه محمد سهیل صاحب چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ ته وخت وستو نو ډیره زیاته شکریه او هغه رونه چې بار ملکونه دي مسافر دي په پاکستان کې دي نو ته سپیشل د اختر مبارکي اختر په حواله سره ما یو ازل تیار کړی دی نو به تاسو سره شریک کم چې نخي پلاسونو جوړوي سبا اختر دی نخي پلاسونو جوړوي سبا اختر دی ومیل د سرو ګلونو جوړوي سبا اختر دی دا سره جوړه ترې پټه کرے بار لیونیا دا سره جوړه ترې پټه کرے بار لیونیا لانجه د بام سرونو جوړوي سبا اختر دی دا سره جوړه ترې پټه کرے بار لیونیا لانجه د بام سرونو جوړوي سبا اختر دی آین ورته بار لګ راواخله آین ورته بار لګ راواخله په خسته زنه خالونه جوړوي سبا اختر دی د بڼو غشي داسې نن تیر دی د بڼو غشي داسې نن تیر دی چا په زړه کې پرهرونه جوړوي سبا اختر دی ډېره زیاته شکریه د بڼو غشي داسې نن تیر دی چا په زړه کې پرهرونه جوړوي سبا اختر دی ای تاثیره ورته مه ګوره ودشه ای تاثیره ورته مه ګوره ودشه دا کتلې فسادونه جوړوي سبا اختر دی بل ازل دی د ظلم هتکړۍ مې په لاسونو دي د ظلم هتکړۍ مې په لاسونو دي خپو کې مې بیړۍ د وحشتونو دي مونږ د غلامۍ سره ژوندون کوو مونږ د غلامۍ سره وختونه دي مونږ د غلامۍ سره ژوندون کوو مونږ د غلامۍ سره وختونه دي داسې په اسانه درته نه پرېږدم داسې په اسانه درته نه پرېږدم ما د پښتنو پکې سرونه دي او مونږ یوې روټۍ پسې ړانده شولو مونږ یوې روټۍ پسې ړانده شولو دلته د غربت سویاهونه دي مونږ یوې روټۍ پسې ړانده شولو دلته د غربت سویاهونه دي مه کوه خندا به دې ښکارېږي ته مه کوه خندا به دې ښکارېږي ته دلته د خندا په ځای ویرونه دي مه کوه خندا به دې ښکارېږي ته دلته د خندا په ځای ویرونه دي زه تاثیر پې څنګه غلی پاتې شم زه تاثیر پې څنګه غلی پاتې شم دلته هر انسان سره ظلمونه دي زه تاثیر پې څنګه غلی پاتې شم دلته هر انسان سره ظلمونه دي دغه دوه غزلې ما تاسو سره شریک کړي نور نادان صاحب ناست تنها صاحب دی نو نه به مورو ماشاءالله دا منظور تاثیر صاحب چې مونږ ته کوم ایکسپیکټیشن او توقع کوله نو هغې نه هم دی بره لاړو حد یې وکړو په خپلو شعرونو باندې
او د اختر مناسبت سره چې کوم شعرونه وي نو ماشاءالله ډېر لاجوابه شعرونه وو او ما په خیال خو د ځان مثال و چې بل مثال یې نه لرو ډېر زبردست شعرونه یې وي نو دغسې توقع موږ د بهار صاحب نه هم کوو بهار تنها صاحب نه نو اوس زه غواړم چې بهار تنها صاحب ته مایک حواله کړو هغه د خپلو خیالاتو اظهار تاسو ته د شعرونو په شکل کې وکړي نو زه خواست کوم بهار صاحب ته چې هغه خپله شاعري تاسو ته وړاندې کړي بهار صاحب ډېره مننه کوم سهیل صاحب تاسو موږ ته په دې لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړو او خبرې خو منظور تاثیر صاحب وکړي زه به سره خپل یو دوه شعرونه شریک کړم نه پس به سره یو غزل شریک کړم چې ما ته اشنا کړي وي خبرې یو ځایوالي مدام ما ته اشنا کړي وي خبرې یو ځایوالي مدام هغه یار زمانه اوس بیلیږي څه چل شته او مړ ګیدړو بل دپاره یې یارانو مړ ګیدړو بل دپاره یې یارانو هغه اوس مونږ ته زمری کېږي څه چل شته او بل در سره غزل شریکومه چې په یارانه کې دوه رنګي وکړه خبره ختمه په یارانه کې دوه رنګي وکړه خبره ختمه جانان زما و هغه د بل سره یاري وکړه خبره ختمه او په ما او تا کې به بیا څه فرق وي په ما او تا کې به بیا څه فرق وي چې ستا غلطي او ما درته معافي وکړه خبره ختمه و ما خو دې هر یو خبرې ته سر ټیټ نیولی و ما خو دې هر یوې خبرې ته سر ټیټ نیولی و بېننګه یاره تا چې بېننګي وکړه خبره ختمه او ما خو دې هر یوې خبرې ته سر ټیټ نیولی و بېننګه یاره تا چې بېننګي وکړه خبره ختمه و ریباره دغه د احسان اومني د دې دومره بدو پس چې ما هم خاموشي وکړه خبره ختمه او ما تنها ترېنه په دې وجه ځان ټول کو هغه د سلو یارو هغه د سلو سره یاري وکړه خبره ختمه اوس مونږ د بهار تنها صاحب نه پس انضمام نادان صاحب ته بلنه ورکوو چې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار د شاعرۍ په شکل کې تاسو ته وکړي نو انضمام نادان صاحب استاد ډیره مهرباني ډیره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو مونږ ته ټایم وویستو ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي وایم سپیشل چې څومره مو یې مینوال دي ټولو ته د اختر مبارکي خپلو استادانو ته د اختر مبارکي وایم خپلو شاګردانو ته د غزل نه مخکې بیا سره یو دوه درې شعرونه شریک کړم چې سر په تلي کې ګرځومه زاب غانم سر په تلي کې ګرځومه زاب غانم یاره د چا نه کوم مسې د خوشحال خانم سر په تلي کې ګرځومه زاب غانم یاره د چا نه کوم مسې د خوشحال خانم د باچا خان بابا په پل باندې روانم استادجي د باچا خان بابا په پل باندې روانم رقیبه ما به نه چیړي نادانم نوې غزل د څه غلطي کوتاهي به پکې وي بخښنه غواړم یاره غټ اختر ته راشه مبارکي به درله درکم یاره غټ اختر ته راشه مبارکي به درله درکم صندوق کې مې زاړه کړل شنه بنګړي به درله درکم یاره غټ اختر ته راشه مبارکي به درله درکم صندوق کې مې زاړه کړل شنه بنګړي به درله درکم اول خدا کوشش کوم چې روغ درله پیدا کم اول صدا کوشش کوم چې روغ درله پیدا کم که روغ نه وي نو ګله لیوني به درله درکم اول خدا کوشش کوم چې روغ درله پیدا کم که روغ نه وي نو ګله لیوني به درله درکم ته لږه د رقیب نه راجدا شه نو بیا ګوره ته لږه د رقیب نه راجدا شه نو بیا ګوره غرق د شمه ګلې سرو کالي به درله درکم مننه ته لږه د رقیب نه راجدا شه نو بیا ګوره غرق د شمه ګلې سرو بنګړي به درله درکم شراب مړه حرام دی میخانې ته چې لاړ نشي تاثیر صاحب شراب مړه حرام دی میخانې ته چې لاړ نشي زما سره لږ کښېنه څو لوګي به درله درکم شراب مړه حرام دی میخانې ته چې لاړ نشي زما سره لږ کښېنه څو لوګي به درله درکم انضمام ته یې دا وویل
کدی بیا غزل کې یاد کم تاثیر صاحب انضمام ته دا وویل کدی بیا غزل کې یاد کم د دار په سر ولاړې نو پانسی به درله درکم ډېر ښه انضمام ته دا وویل کدی بیا غزل کې یاد کم د دار په سر ولاړې نو پانسی به درله درکم یو غزل به در سره استاد بل شریک کم شي لګیا اوسئ سترګې چې ښکل کي نو زړګی ورله پاسي تاثیر صاحب سترګې چې ښکل کي نو زړګی ورته پاسي ښکل چې څوک وویني سړی ورته پاسي سترګې چې ښکل کي نو زړګی ورته پاسي ښکل چې څوک وویني سړی ورته پاسي په ښکلو زه مین یم په مثال لکه د شمې استاد جي په ښکلو زه مین یم په مثال لکه د شمې په ښکلو زه مین یم په مثال لکه د شمې شمه چې بلیږي نو ملخې ورته پاسي په ښکلو زه مین یم په مثال لکه د شمې شمه چې بلیږي نو ملخې ورته پاسي او خزان په کلي راغی زما باغ تاله واله شو خزان په کلي راغی خزان په کلي راغی زما باغ تاله واله شو خزان چې کله تیر شي په سرلې ورته پاسي خزان په کلي راغی زما باغ تاله واله شو خزان چې کله تیر شي په سرلې ورته پاسي انضمام په لیونی باندې د مال او سره تیرم یو کړی پکې رانهیره شوه خزان په کلي راغی زما باغ تاله واله شو خزان چې کله تیر شي په سرلې ورته پاسي او یار مې مسافر دی غټ اختر ته هم رانغی یار مې مسافر دی غټ اختر ته هم رانغی دا چا ویلي چې مړ شي نو ژوندی ورله پاسي ډېر ښه ماشاءالله بیا ووایه دا شعر یار مې مسافر دی غټ اختر ته هم رانغی دا چا ویلي چې مړ شي نو ژوندی ورله پاسي انضمام په لیونی باندې د مال او سره تیرم انضمام په لیونی باندې د مال او سره تیرم لیونی چې کله راشي لیونی ورته پاسي تاثیر صاحب انضمام په لیونی باندې د مال او سره تیرم لیونی چې کله راشي لیونی ورته پاسي ډېره زیاته مننه استاد ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو مشاعرې ډېر زبردست شعرونه په دې ځای باندې موږ د دې مشاعرې او د دې پروګرام باقاعده اختتام کوو او دې ځای باندې موږ دا پروګرام وایند اپ کوو انشاءالله دغسې پروګرامونه به تاسو ته موږ وړاندې کوو او تاسو ته دا خواست کوو چې دا چینل وقاص ارمان ټي وي دا سبسکرایب کړئ چې زموږ شعرونه او زموږ پروګرامونه تاسو ته راځي او په اسانه یې ګورئ والسلام अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।